نن چې زمونږ کوم سټډي سرکل دی نه خو دې لپاره دی چې کله نوی کال شروع کیږي د هغې نوي کال لپاره ټارګټس ډیکلیئر کول لکه پلانینګ کول دا دې باره کې دی. ګورئ دا یاد وساتئ په دنیا کې چې کوم هوښیار خلک دی پوهه خلک دی او هغه خلک چې کامیاب شوي دي دوی خپل ژوند د یو ایجنډې مطابق تیروي. لکه داسې نه دي ګینې چې هغوی لکه زموږ په شان سهار پاڅي نه وایي چې یاره اوس به څه کوو نو نه داسې نه دي بلکې د دوی هره ورځ شیډول دي او د دوی هره هفته د دوی هره میاشت د دوی هر کال. پلانینګ څه ته وایي نو ډېر خو آسان الفاظو کې موږ دا ډیفینیشن کولی شو چې پلانینګ په اصل کې ټارګټس ډیکلیئر کول دي ځان ته ګولز خپل په کاغذ باندې لیکل دي چې دا به موږ اچیو کوو دغه پلانینګ دی. اوس د پلانینګ چې کوم دی د دې ټایپس دي نو د دې پلانینګ چې کوم ټایپس دي نه هغې کې یو شارټ ټرم پلانینګ دی بل میډ ټرم پلانینګ دی او بل بیا لانګ ټرم پلانینګ دی. نو چې کوم شارټ ټرم پلانینګ دی نو دا د یوې ورځې نه والې تر یو کاله پورې چې دی دا شارټ ټرم پلانینګ دی او د یو کال نه والې تر 3 کالو پورې چې کوم دی دا میډ ټرم پلانینګ دی او د دې نه پس چې کوم دی لکه د 3 کالو نه سیوا نه هغه بیا لانګ ټرم پلانینګ دی. او یو ویژن وي لکه خلک وایي که نه زما دا ویژن دی چې زه به MPA جوړېږم. یو کس وایي زما دا ویژن دی چې زه به یو کمپنۍ CEO جوړېږم. یو کس وایي زما دا ویژن دی چې زما به خپل بزنس وي. نو اوس وګورئ تاسو دې ته خیال وکړئ نه دا ویژن چې دی که نه دا یو ټارګټ نه دی دا په اصل کې یو براډ دی. ویژن څه ته وایي د دې دیوال نه پله چې چاته څه ښکاري دی د ویژن وایي. ویژن مطلب دا دی چې تر لرې پورې چې چا نظر لګي او هغه ځان ته چې کوم دی ځان هغه ځای لیدل غواړي نو دا ویژن دی. نو دا ویژن د دې نه لږ غټ دی. د دې ویژن لپاره خلک ټارګټس ډیکلیئر کوي او د دې نه غټ چې کوم دی اوس لکه یو کس وایي زما دا ویژن دی چې زه به MPA جوړېږم. د MPA جوړېدل دا پرپز آف لایف دی پرپز آف لایف نه دی که نه یا زما د خپل بزنس دا پرپز آف لایف دی. نو خبرې مطلب دا دی چې لکه دا پرپز آف لایف بیا د ټولو نه غټ دی. نو دا هغې نه لاندې ویژن دی او د دې ویژن او د پرپز آف لایف دپاره دا ټارګټس خلک ډیکلیئر کوي. نو دا د یو کال پلانینګ چې کوم دی که نه دا هم په ایکچوال کې په کار دا ده چې تا د خپل ویژن کلیر وي د هغې ویژن سره به ته دا ټیلي کې او هغه چې ستا کوم پرپز آف لایف وي هغې سره به هم ټیلي کې. نو دا به تا چې کوم دی بیا موټیویټ ساتي که نه. نو دا موږ چې نن کوم دی نه دا خو روډ میپ ټو 2024 چې 2024 اوس نوی کال شروع شو د دې نوي کال لپاره به موږ څنګه پلانینګ کوو. نو د دې پلانینګ هغه طریقه د ټارګټس کې خودو غټه فایده دی که نه چې اوس لکه یو کس ته دا یو ښکلی اسان مثال دی. یو کس ته هغه بابا یې وفات کیږي او د وفات په وخت کې ډېر خپل نوسي ته وایي چې ما نور هېڅ چاته نه دي ویلي صرف تا ته وامه فلانکې ځای چې دی نه هلته په ځمکه کې 6 فوټه لاندې ما 1 کیلو سونه دفن کړې ده غرقه کړې مې ده هغه 1 کیلو سونه به ته راوباسي خو د هغې دپاسه 6 فوټه ځمکه چې ده کم نه د کنکریټ ده نو دا کنکریټ به ته ماتې دا به راوباسي بل چاته مه وایه. دی اوس که د کنکریټ په ماتولو باندې 15 کاله ومخ دي دی به هره ورځ ځي ماتوي به یې ځان به ستړی کوي هېڅ چاته به نه وایي دا ولې دی هلته کې ځي ځکه چې لاندې سونه پرته ده که نه نو ټارګټ دی که نه. نو ټارګټ اصل کې تا موټیویټډ ساتي تا په ټریک باندې ساتي هغه خپل څیزونو لپاره حاصلولو لپاره که نه. اوس د دې نوي کال لپاره پلانینګ کولو نه مخکې د ګولز ډیکلیئر کولو نه مخکې اول څه کول دي نو اول دا کول دي که نه چې موږ له د دې اول جایزه اخیستل پکار دي چې ما تر اوسه پورې کوم ژوند تیر کړو نو ما پکې څومره ګروت کړی دی. اوس دا ګروت اصل کې اول معلومول دي یا تیر یو کال کې ما څومره ګروت کړی دی. نو د ګروت ته معلومولو اوس څه طریقه ده او ګروت کم ګروت یو خو دا دی چې یو کس یو هغه نه ته تپوس وکړي هغه وایي چې یو کال مخکې ما سره هېڅ نه و اوس ما سره 2 لکه روپۍ دي سیوینګ کې دا هم ګروت دی خو دا فاینانشل ګروت شو که نه. نو آیا صرف د پیسو دا فاینانشل ګروت کافي دی او که چېرې دا نه دی کافي نو بیا ورسره نور څه پکار دي. نو ګورئ داسې چل دی دا یاد وساتئ چې کله تاسو د خپل ګروت جایزه اخلئ چې ما ګروت کړی دی او که نه دی کړی. که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې تاسو د 10 کاله 12 کاله سکول ته لړئ اوس یونیورسټۍ ته ځئ تاسو څه ګروت سره نو تاسو چې په خپله کله جایزه اخلئ که نه به تاسو داسې اخلئ چې اول خو فزیکل ګروت دی چې مطلب دا دی چې 2023 په سټارټ کې زه فزیکلی څنګه وم زه فټ ومه اوس هم فټ یم بس ټیک ده. یا که 2023 په سټارټ کې زه ډېر زیات غټ وم نو ماله بیا پکار و چې ما ځان نه ټارګټ ایښی وی ځان کمولو نو اوس مې ځان کم کړی دی که نه دی کم کړی دا فزیکل دی. فزیکل کې منټل هم راځي ښه چې منټلي زه چې کوم دی نه هغه ټایم څنګه وم اوس څنګه یم سایکولوجیکل پرابلم خو نه دی راغلی یا که چېرې و نو ما ختم کړی دی که نه مې ختم کړی. دویم نمبر انټلیکچوال دی د خپل انټلیکټ جایزه اخیستل دي چې لکه تیر یو کال کې یا څومره چې ټایم وي په هغې کې اوس زما په علم کې اضافه شوې ده که نه ده شوې. نو که چېرې زما ما مطالعه کړي ما خلکو نه observation په تھرو باندې د ایکسپیرینس په تھرو باندې خپل سرکل اف نالج مې ایکسټینډ کړی نو بیا مطلب دا دی چې انټلیکچوال ګروت شوی دی.
لکه ګورئ لکه ټیچر چې کلاس کې یو پیری ته سبق ښایي کنه او دی بیا کلاس کې بل پیری ته بیا کله سبق ښایي نو د داسې ښکاري چې تیری پیری ته چې کوم ما سره علم برابر نه و ځکه چې د علم هغه نور سیوا کیږي کنه دا انټلیکچوال گروث دی. دریم نمبر ورپسې بیا چې دی انا ایموشنل گروث دی او دا د انټيليجنس نه قسمونه دي. په دې نه قسمونو کې د ټولو نه موست امپورټنت ایموشنل انټيليجنس دی. ایموشنل انټيليجنس څه ته وایي چې یو کس ایموشنلی انټيليجنت دی نه د خپل ایموشنز په کنټرول کی او چې ایموشنلی ان انټيليجنت دی نه د ایموشنز په کنټرول کی. ایموشن څه دي؟ خفګان، ډیره زیاته خوشحالي یا غصه د ایموشنز دي. اوس په اصل کې چې انسان کم دی نو د انسان او ځناور کې فرق دی چې د ایموشن کنټرول کوي کنه. مسلمان او کافر کوم دا فرق دی چې مسلمان با خپل ایموشنل په کنټرول کې ساتي ایموشنز. دغه شان یو ایجوکیټډ سړی او ان ایجوکیټډ سړی کې هم دا فرق کی. لکه ګورئ اوس 14 کاله سبق یې وې ایم ایس وکړو بیا پی ایچ ډي وکړه هغه هم بار په لاره کې چې کوم دی یو کس سره پټای په سران خطي نه دی چې چا سران خطي هغه د سکول په شام نه راتلې د ګناه د پی ایچ ډي ولا لري هغه ان ایجوکیټډ چې دی دا د دې کنه د دې خبرې څه مطلب دی؟ د دې خبرې دا مطلب دی چې یو سبق ویل لري چې ان اکچوال هی از illiterate because he is emotionally unintelligent. نو ایموشنل انټيليجنس وجایز اخلي چې زه لکه 15 کاله مخکې ما خلکو سره په پاټو باندې جګړې کولې نو کو اوس هم زه کوم نو مطلب دا خو په ځای ولاړ یم نو بل فاینانشل گروث چې دی دا فاینانشل گروث د دین بغیر کیږي پیسو بغیر کیږي خپ دې منم ګورو ځان پوهه کوي. ایډیالسټک اپروچ دا دی کچر یو سړی فزیکلی فټ دی منټلی فټ دی ایموشنل انټيليجنت هم دی انټلیکچوال هم برابر دی خو پیسې نشته نو بیا دا هغه شاعر مثالی چې سواد تلل چې مشاعره لا او دا غاړي بیا خلکو ته وي مال اوس کرایه راکړي. ریئلیسټک اپروچ دا دی کنه چې مونږ به خلکو لا د پیسو د وجه نه قدر نه کوو که سوچ سره پیسې نشته هم اعظم لپاره محترم دی خدا مونږ لا خلک ور پیسو پوجا قدر کوي. اوس کوم سره پیسې نه کنه نه زیرو کې براله ضرب راکړي کوم سره پیسې نو ویلیو براکړي نو اوس دا پیسې چې کوم نه لکه اټ از نیډ اف د ډے چې دا به مونږ سره یې نو بیا به زموږ ویلیو نو فاینانس نه بغیر هم نه کیږي. او اخیری چې کوم نه سپیریچوال گروث ته اوس کدا ارس هی خدام سوچ پکار دی کنه چې تیر یو کال مخ کی او یا تیر 15 کال مخ کی زه خدای پاک ته نږدې وم او کنه اوس دا اغه نه زیات نږدې شوم پاغه ځای ولاړم او کنه نور لري شوم دا سپیریچوال گروث ته د دې ټولو نو جایزه غستل دي د گروث نه بیا موږ ته پټو لګي چې موږ گرو کړي دا او کنه دا کړي ټیک شو. خد نوی کال د پلانینګ لپاره ګولز ډیکلیئر کول لپاره اول که چری د دین مخکې 2023 چې شروع کېدو او هغه ټیم چې ځان ته پلانینګ کړو نو ول خدای جایزه غستل دي کنه چې لکه وات ور مای ګولز چې زما هغه ټیم ګولز سو دویم هغه ګولز ما حاصل کړل او کنه دریم هغه ګولز حاصلولو کې چیلنجز سره لل سلورم چې کوم چیلنجز ما ته رالل نه اما سکسسفولي فیس کړل او کنه زه ناکام شوم بیا چې زما کوم کامیابی او ناکامۍ دي دا هغه نه مزد کړو کو نه کړه نو چې کوم ناکامۍ نه زده کړو چې او به ناکامي پاتې نشي کنه چې ناکام کیږي نه نو کامیابی به کیږي څنګه بیا ناکام شي چې کامیاب شي بیا یو ځل کنه رزق غوستو ولا خلک چې کوم نه شاته نه پاتې کیږي د ناکامي چې دا په اکچوال کې کامیابی طرف ته لار ده نو کو د ناکامۍ نه چې زده کړو اوس کړی دا دی وی چې یاره ما خو چې کوم پلانینګ کړو ما کوم ګولز ما حاصل نکړل د حاصل کړی دي گروث دغه گروث ته چې دا لرنګ هم کړی دی. اوس د دې نه پس بیا راځي چې اوس مونږه د 2024 لپاره د نوي کال لپاره ګولز ډیکلیئر کوو څنګه به ډیکلیئر کوو د دې لپاره یو ټکی د سمارټ ګولز ورته وایي. سمارټ په اصل کې ابریویشن دی مخفف دی نو د اس نه راځي سپیسیفیک او د ام نه راځي میجریبل او چې خلک ورته څوک نه څوک میجرمنټ وایي میجریبل وایي نه میجریبل چې دی او ا نه اچیویبل دی د ار نه ریلیونټ دی او د ټی نه ټایم باوند دی نو ډومبه ګوري سپیسیفیک لکه مونږ چې ځان له ګولز ډیکلیئر کوو نه به سپیسیفیک وي لکه خاص وي او زه به مطالعه کوم نو دا خو څه ګول نه دي کنه څنګه مطالعه کې سپیسیفیک کړلګو سپیسیفای کا ټیک ده چې زه به کوم چیز مطالعه کوم جنرال به کوم کنه د خپل کورس تا به کوم بیا کوم کتابونه به ګورم سوره به ګورم دا سپیسیفیک کول دي میجریبل چې کوم نه دي کې را سوره دي چې لکه مونږ ځان ته دا کول کیدو چې زبا دی کال 12 کتابه ګورم جنرال د خپل کورس نه علاوه نو لکه میاش کې یو شو کنه نو دا چې میجریبل کنه بل چې موږ ته هغه بیا پته مو لګي چې ما سوره کار وکړو
میجریبل کې دام راځي کنه چې لکه اوس یو کس ته هغه وزن سیواره اوازان سره دا دغه کې چې زما اوس 2024 سره دا ګول لې چې زبر 10 کیلو وزن کموم نو چې دا بیا موږ ته پته لګي کنه چې دا اوس د دې موږ دا پیمانه کولې شو بیا کنه چې کم شو کم نه شو بل اچیویبل نو دا اوس اسمان سره خبره خو کول نه دی په کار کنه ایډیالستیک چې کوم نه لار باندې ځان ته داسې ګولز کیدو چې سره اچیویبل نه اوس لکه زما تنخواه چې کوم نه 500 شپېته زره ده او زما چې زما په دې کال کې کوم نه 2 لک روپۍ سیون کې کېدم نو څنګه په 2 لک سیون کې کېدم اوس خو په 500 زره شپېته زره خلک کور نشي چلولې کې دي چې زه کال تیریږي او زه هغه په ځای باندې 2 لک نور کړه زاره شوی مر سره نو اچیویبل ګولز پکار دي چې موږ اچیو کولو شو چې ریالټي یې لکه نو دک شور پسې سمارټ کې آر نمبر کې ریلیونټ دی هغه ګول چې موږ ریلیونټ کنه او زما د کوم دنه سپورت سره گیم سره صدغه نشته نو زه ځان لره گیمز ګول سره دا کوم کنه داسي او بل ټایم باوند نو دا ټایم باوند چې دا ډیر زیات ضروری دی کنه چې موږ ور سره خپل ځان ته ټایم دغه کړی لکه اوس مثال په تور باندې موږ 2024 ته ځان ته ګولز ډیکلیئر کړل نو په مارچ کې په جون کې دا څه خو دې جایزه غسل پکار دي کنه اسی 2024 کې بیا اخره کې جایزه خلو بیا و چې خو دا خو کار نه دي شي بیا خو هیڅ نه کیږي دا بری مینس کې چې کوم نه ټایم باوند پوره د ډیر لپاره ټایم چې زه به دا کار کوم خو څومره وخت کې به کوم نو دا ټایم باوند داسې پکار دی لکه څنګه چې ما تاسو ته وایي چې 12 کتاب وګورم نو میاش کې یو کتاب شو نو په جنوري کې دا ونه کوته نه یو خو دې لاړه کنه بیا د فروری هغه بیا داسې نو بنده ته پته بلګي کنه چې زه کولای شم کنه شم کولای نو دا چې داسې هغه سمارټ دا فارموله ده اوس مونږ ځان ته ګولز ډیکلیئر کړل اوس ګولز خو تاسو ځان ته خپل ډیکلیئر کوی کنه او زه تاسو نه شم کولای اوس مونږ ځان ته ګولز ډیکلیئر کړل د دې لپاره بیا نیکسټ کم سټپ ته نادار اوس خو پریکټیکل سټپ راځي کنه نو سټریټیجی جوړول دي حکمت عملی چې اوس په پریکټیکل کار کول غواړي نو چې کله په کاغذ باندې دا سټریټیجی مونږ جوړو نو هغه ټیم به obstacles چې کوم دي نا به په مایند کې ساتو چې لکه اوس زما ځان ته دا مقرر کړ چې زه به ځان له وزن کموم زه یا به ځان فټ ساتم زه به د ورځې 2 غنټې واک کوم چې زه د ورځې 2 غنټې واک کوم اوس په دې کې مینس کې obstacle چې کوم نه رکاوټ ادا دی چې ما سره خو اول 2 غنټې ټیم نشته نو پوه شوي خبره کنه ګورې دې باندې ځان پوهه کوي یو ګول له یو وش دی نو دې دواړو کې فرق دی گول چې دی یہ کرنے سے متعلق ہے لکه دا کار کول دی مطلب دا دی چې 15 کال پس ځان دی ځای کې لیدل غواړم نو دا چې ځان دی ځای کې لیدل غواړم نه غیر بار به هارد ورک کوم مهنت وکوم او ویش سي هغه ارمان به زما چې کوم نه دا ډیر زما ارمان دی چې زما یو لس کنه لفامه وسی نو ارمان دی کنه د ارمان د بارخو دا یي پانه کې متعلق او کرنے کې متعلق دی دواړو کې فرق دی دا کشان د دې لپاره اوس دا ضروری خبره ده چې مونږه با ټول کال ځان موټیویټډ ساتو اوس ګورئ موټیویټډ ساتلو لپاره به څنګه ځان موټیویټډ ساتو لکه څنګه چې خلکو جیم کې ځان له داخله واخلي او بس 2 میاشتې لنی تللی بس کی یوټیوب چینل کولاو کی انا بس 4 میاشتې لنی چلولې ویوز نه راځي نو بس کی ګورئ دا ځان پورا موټیویټډ ساتل د دې فارموله سره دا ځان څنګه ساتي چې کوم ځان له داسې سراوندینګ جوړول پکار دي چې هغه کې تاسو سره موټیویټډ خلک دا ناکامه مایوس خلک نه نه دی انرژي ستانه چې کوم نه د انرژي غلدي اتا کې چې دنه کوم انرژي د اده نه راخي اگر ناکامي پتا کې وردان نه کوي تا بالکل چې کوم نه ختمي مایوسي خدام یاد وساتئ د مایوسي په دور کې د امید خبره کول ډیر ګران کار دی لکه چې د پاکستان کوم حال دی خو بالکل مایوسي یو دور دی اوس کدی کې ته چاته دا وای چې نوې د پاکستان بخښین خلکو یې دې سوې حالانکه حقیقت خبره ده د پاکستان بخکیږي دی به داسې نه هو دا صرف د پالیسی میکرز غلطۍ دي کنه د پالیسی میکرز غلطي ده چې پالیسي غلطي دي چې پالیسي ټیک شي پاکستان به ټیک شي وسایل او په خپل ځای کې کوم ریسورسز دي سم دي په خپل ځای ټیک دي کنه نو اوس ګوري د ځان موټیویټډ ساتلو اول خدا خبره ده چې ځان با نه به دایره جوړې د موټیویټډ خلکو دا موټیویټډ خلک څوک دي دا کم ځای دي دا به کلی کې تلاش کوي چې داسې خلک چې دا موټیویټډ ساتي هغه د امید نه ډکې د امید خبرې کوي یو دویمه خبره ده چې په کلی کې نه ملایويږي نو بیا یوټیوب ته ډاکټر غلطه کېشته واغې کې به هم یو غټه خطر ده او هغه دا راسي نه چې په فیک موټیویشن سپیکرز باندې واړیږي چې دا غي کول او فیر کې تزادي نو آلته کې به هم جنون قتل په کار دي کنه بل ریډینګ کول دي کنه مطالعه کول لا سټډي کول دي دا خلکو چې اته موټیویټډ ساتي دا غي ډروس کتل دي بایوګرافیز کتل دي د سکسسفل خلکو ار یو سړی بر خپل فیلډ ولا ګوري کنه اوس یو سړی کرکټ ته وځي دا غره پر هغه کرکټر چې کوم دینو رول ماډل دا هغه انټرویوز دی وګوري دا هغه بایوګرافیز دی وګوري
نو څنګه چې یاسر شاه وي زما شهنوان چې کوم دی نه آیډل نو د هغه ځای ته بیا ونه رسېدو. نه ځان موټیویټډ ساتلو یو طریقه دا هم ده چې پروګرس ټریک کول غواړي. لکه اوس تاسو ځان ته ټول چې کوم دی نه ګولز ډکلیئر کړل، په خپله لاره باندې روان هم شوئ، خو چې ما څنګه تاسو ته ووایي چې 3 میاشتې تېرې شي نو اپریل کې یو پیري ته جایزه واخله چې څنګه چل دی. نو که ستا نه اوس چې کوم دی نه لږ غونډه کې ته ډیټریک شوی ته چې په خپله جایزه واخلې نو به ټریک ته راشئ. ګورئ دا موږ ته چې د خپل دین دا وایي که نه تاسو ماسخوتن چې وده کېږئ نو ځان سره حساب کتاب کوئ چې ورځ وسکې تېره کړه. دا دومره وایي طاقتوره او مضبوطه خبره ده که نه چې زه وایي 40 ورځې خو تاسو دا کار وکړئ. نو چې 40 ورځې ته دا کار وکړې نو ستا به مکمل 180 انګل باندې لایف بدل شي. ځکه چې ته 40 ورځې ځان سره ماسخوتن دا حساب کوې چې نن خو پکې دا کار غلط و، بیا وایي چې نن پکې دا غلط و، نو 40 ورځې پس په غلطې ته ټولې وځي. او دا د انډیا هغه ساینسدان نه و هغوی چې اټم بم جوړ کړی و عبدالکلام چې بیا د هغوی پریزیډنټ و. هغه وي یو انسان چې کوم دی نو فیوچر ځان له نشي بدلولی ځکه چې فیوچر زموږ لاس کې نه دی که نه، خو دی خپل هیبټس بدلولی شي عادتونه. او چې کله دی خپل عادتونه بدل کړي نو فیوچر الټیمیټلی چینج شي. نو مطلب دا دی چې دا زموږ په عادتونو باندې ده که نه. نو چې 40 ورځې موږ ځان سره دا ماسخوتن سوچ وکړو چې دا کار ښه نه و دا کار ښه نه و دا کار ښه نه و، ټول چې کوم دی نه بیډ هیبټس هغه به چې کوم دی نه ګډ هیبټس ته کنورټ شي. نو د ځان موټیویټډ ساتلو لپاره یو د خپل پروګرس ټریک کول دي، د دې حساب کتاب لګول دي چې تر اوسه پورې تر کومې پورې ورسېدم. په دنیا کې د ټولو نه غټ څیز چې کوم دی که نه هغه ازادي ده. د فریډم نه وایي بړکر چې کوم دی نه څه نشته، خو فریډم په ایکچوال کې پیژندل چې دا فریډم څه ته وایي دا هم ځان له چې کوم دی یو لوی ټاپک دی، په دې باندې یو پوره سټډي سرکل کېږي. د ټولو نه ایکچوال فریډم چې دی د ټولو نه قیمتي فریډم هغه سوچ ازادي ده. خو اوس ګورئ که چېرې داسې وشي لکه ډایټ ډېر ښه څیز دی که نه چې موږ د خپل ډایټ خیال وساتو چې موږ بدن نه خرابېږي. خو که چېرې یو سړی داسې چې ټوله ورځ د ډایټ خبرې دي ټوله ورځ د ډایټ خبرې دي نو دا دی اوس د ډایټ غلام شوی دی. پوه شوئ په خبره؟ نو اوس چې دا کم څیزونه ښه دي نو د هغې هم بنده غلام کېدی شي. اوس موږ دلته کې د ګولز خبره وکړه او د پلانینګ خبره وکړه، خو یو سړی ډېر زیات موټیویټډ شو نو دا اوور موټیویشن هم ښه نه دی. دی به بیا ټوله ورځ ګولز داسې او ګولز هغسې نو دی د ګولز غلامۍ کې راغی. صحیح ده؟ نو اوس د دې ګولز د دې غلامۍ نه هم ځان ازادول پکار دي. نو د دې لپاره چې کوم دی نه ایکچوال کې اصل کې داسې کار پکار دی که نه چې سیلف کیر پکار دی. لکه سیلف کیر پکار دی نو ځکه چې دا ګولز کې موږ داسې نه چې دومره دغه شو چې هغه خپل سیلف کیر رانه ختم شي. سیلف کیر لومبی دی، دا ګولز ورپسې دي. لومبی خو خپل ځان دی که نه. دغه شان ورسره چې دی امبریس فلیکسیبیلیټي. ګولز کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې دا فلیکسیبلي او لږ ډېره فلیکسیبیلیټي پکې پکار ده چې وي. لکه د مثال په طور باندې اوس ګورئ یو سړی جیم ته ځي نو ځان چې فټ ساتي ډېره ښه خبره ده، خو که چېرې دی د دې تبې ونیو او اوس 3 ورځې دی ښه نه دی خو دی هغه شان دی وایي زه به جیم ته ځم، دا بیا دې ټایم کې غلطه ده. نو فلیکسیبل پکار دی، لچک پکې پکار دی چې ګولز دي، خو که چېرې اوس زه خپل ګولز ته سوچ کوم او دې پسې انښتی یم نو ګولز ته ټیک روان یم خو سایکولوژیکل پرابلم راته جوړېږي نو بیا څه کول پکار دي؟ لږ غونډه کې د دې نه شات ژوند کې ګورئ صرف نه مخکې تلل چې دین دا کامیابي نه ده، کله نا کله یو څو سټیپس په شا باندې اخیستل ښیي او چې کله یو څو سټیپس په شا باندې واخلي دې سره ښه شي. کله نا کله چې بنده ته لاره نه ښکاري د مخکې تلو بنده لاره ښکاري نو دغه ټیم کې بالکل لکه سوچ پکار دی، فکر پکار دی، ودرېدل پکار دي. او دا سوچ پکار دی چې ما ته خو ښکاري نه چې څه لار شته او که نشته، خو په وی آوټ شته خامخا. اوس دغه وی آوټ صرف تلاش کول پکار دي. خیره کې چې کوم دی نه ادا دی که نه چې دا خپل ګولز نه دي، دا خپل ویژن، دا خپل پرپز آف لایف، دا هر څه په خپل ځای ډېر زیات امپورټنټ دي. خو دا داسې اخیستل غواړي چې موږ ورسره ژوند ګوره انجوی کړو، چې موږ ورته دا که زموږ پیشن بیا ورسره موږ ژوند انجوی کولی شو. نو چې موږ ورسره ژوند انجوی کړو دا داسې فن په طور باندې اخیستل پکار دي، په ځان باندې ډېر حاوي کول نه دي پکار چې څنګه ما ته ووایي چې بیا به هغه موږ نور خراب کړي، هغې هغه سایډ افیکټس وراشي. نو داسې اخیستل پکار دي. But that was the entire conversation. اوس که د دې نه پس تاسو څه کوېسچنز یا وایئ؟